د ملا یعقوب لخوا دوه زبردست خبرونه خو پاکستان او ایران ته د خطر زنګ نه چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت راتګ څخه تر نن ورځ پورې ګاونډیانو سره وخت ناوخت نښتې وکړې، خو دا چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر برخو کې کافي پوځي مهارتونه او همداراز د ټانګونو په شمول یو شمېر جنګي تجهیزات نه درلودل، نو د ستونزو سره به مخ کېده. داسې ښکاري چې د ملا یعقوب په مشرۍ دفاع وزارت د یادو ستونزو حلولو ته کار ویلی دی. تازه خبر دا دی چې دفاع وزارت وایي 314 مرکزي قلوردو انجینرانو یو شمېر روسي ټانګونه چې له کاره غورځېدلي وو بیرته جوړ کړي او بریالي ډول یې ازمایلي دي او لرې واټن نښې یې پرې ویشتلي دي. یاده دې وي چې دا ټانګونه د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د خاینو جهادیانو لخوا کباړ شوي وو چې اکثریت یې پر ګاونډیانو د کباړ په قیمت خرڅ کړي وو او یو شمېر ترې پاتې شوي وو. بل خوا دفاع وزارت وایي په لنډه موده کې به یو بشپړ او پیاوړی پوځ ولرو. د دفاع وزارت لوی درستیز وایي چې په دفاع وزارت کې د هیواد د ځانګړو ځواکونو د روزنې بهیر دوام لري. د سرپرست حکومت دغه امنیتي چارواکي زیاتوي که چیرته روزنه یې د دوی له وسه پوره نه وه، ځانګړي ځواکونه به د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته واستول شي. فصیح الدین فطرت دغه څرګندونې په خوست ولایت کې له منصوري قلوردو څخه د 450 سرتیرو په فراغت غونډه کې کړي دي. ورته مهال د پوځي چارو ځینې کارپوهان د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندنه هغه ستونزه بولي چې بهر ته د نظامي زده کړو لپاره د افغان ځواکونو د لیږد مخه ډپ کړې ده. خو هغه زیاته کړه چې یو شمېر هیوادونو سره یې خبرې روانې دي تر څو له رسمیت پیژندلو پرته هم طالب سرتیرو ته د کومانډي زده کړو ورکولو لپاره لاره هواره کړي. شنونکي وایي د نوموړي هدف روسیه او چین هیوادونه دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغانستان به په لنډه موده کې یو بشپړ او پیاوړی پوځ ولري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.